الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معزز مؤمنان ورونو، الله په قرآن عظیم شان کې راته فرمایي انما المؤمنون اخوة. ټول مؤمنان په مخ د مځکې باندې دا سره ورونه دي، د ایمان ورونه دي. او د الله نازولی محبوب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې راته فرمایي المسلمون کرجل واحد. ټول مسلمانان دیو انسان، دیو رجل، دیو بدن حیثیت لري. ان اشتکا عینه اشتکا كله وان اشتکا رأسه اشتکا كله. که سترګه دردمنه یي ټول وجود یې دردمن یي، او که سر دردمن یي ټول وجود یې دردمن یي. یعنی په دنیا په مخ باندې مسلمانان لکه د یو بدن اعضا دغسې دي. که چېرته په کوم ځای کې د مسلمانانو لپاره کوم مصیبت او تکلیف وي، باید نور مسلمانان هغه مصیبت د ځان وبولي او په تکلیف ځان وبولي. بناء مؤمنانو ورونو، د غزې د مؤمنانو لپاره د موږ او تاسې پاته د دنیا په مخ باندې نورو مسلمانانو مسؤلیت او ذمواري دا ده. په شرعي لحاظ باندې چې موږ څه کولی سو، د هغه څه ذموار یو، او څه مو چې په وس کې نه وي په هغه الله موږ نه نیسي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو اول مسؤلیت مو دا ده چې د هر لمانځه په دعا کې د زړه له تله ورته د نجات او بري دعا وکړو، بری ورته وغواړو. دوهم، په هر مجلس کې او هر بله ذریعه چې کولی سو، که یو څوک په اخبار کې کار کوي د اخبار مسؤل ده، په رادیو کې کار کوي د رادیو مسؤل ده، مضمون نویس ده، مؤلف ده، مدرس ده، مبلغ ده، خطیب ده، د کلي مشر ده، یو عام مسلمان ده په مجلسو کې ناست ده. خو په هره ذریعه چې کولی سو د غزې د مسلمانانو مظلومیت ووایو، بیان یې کړو، په هغه مجلس کې خلق ورته متوجه کړو. دغه هم په وس کې شته. دریم، هر یو کوشش وکړو چې نورو مسلمانانو ته د دوی د غم شریکي دعوت ورکړو. لکه پورته حدیث مبارک کې چې وویل سو چې ټول مسلمانان او ټول مؤمنان د یو انسان د یو بدن حیثیت لري. نو دوی خو د موږ د بدن، د مسلمان بدن برخه دي، حصه دي، د مسلمانانو حصه دي. نو د غم شریکي دعوت ورکړو چې تاسې ګورئ د هغو له غمه ځان مه بېغمه کوئ. څلورم، د ټولو هغو توکو، شیانو، اجناسو اخیستل او خرڅول او استعمالول تحریم کو چې د هغو د استعمال او اخیستلو خرڅولو نفع یهودو ته رسیږي. ځکه بیا مو همدومره په وس کې ده. موږ یو پیپسي بوتل ونه څښو، دومره خو په خپل نفس باندې پښه کېږدو د هغو مظلومو مسلمانانو هغه هاو فریاد و فغان ته خو وګورو کنه. نو مثلا هغه پیپسي کې یهودو ته که څومره هم کمه حصه هغو ته په نفع کې رسیږي، خو چې کله موږ خبر سو په دې باندې چې دلته هغو ته نفع ده، باید موږ هغه تحریم کو، پرېږدو.
دومره خو وکړو. او پنځم د غزې د مظلومو مسلمانانو د هر ډول خیر رسونې په پروګرام کې، که هغه جلسه یې د هغو په باره کې، که یو مارش یې د هغو په باره کې، که یو جلوس یې د هغو په باره کې، که یوه چنده ټولول یې د هغو په باره کې، او که خدای تعالی د دې فرصت پیدا کړي چې موږ ته لارې خلاصې شي، دا خو ډېر لویه خبره ده. نو هر داسې پروګرام کې چې د هغو په نفع باندې په هغو کې برخه اخیستل خپله فریضه وګڼو، ځکه همدغه د موږ تر وس پورې مربوط شیان دي. په همدغه شي باندې موږ مکلفیت لرو، او نور تر دې اضافي د موږ په وس کې نسته، او دوی د الله بندگان دي. که هر څومره د تاریخ د بشریت په تاریخ کې بل دغسې ظلم چیرته نه د نمونه یې پیدا سوي لکه چې نن سبا د غزې په مسلمانانو روان ده. نو که څه هم ډېر لوی ظلم ده پې باندې، خو په وس کې څه نسته، ورتلای نسو، مشارکت نسو کولای، وسایل را سره نسته، تیارې نه لرو، جهازونه نه لرو، میزایل نه لرو، سیالري هغه به له خپل ګریوانه سره محاسبه کوي. نو د دوی په غم شریکي کې برخه واخلو. او شپږم اخرنۍ خبره دا ده چې که داسې څه مو ونه کړل چې د خپل وسو د خپل توان مطابق مو د هغو مظلومیت خپل مظلومیت ونه بالو، او په خندا او په ګډا او په مجلسو کې وختونه تیر کړو، او د هغو له غمه بې پروا وو، نو بیا د الله جل جلاله د سخت حساب و محاسبې انتظار به کوو. ځکه الله جل جلاله موږ په همدغه باندې ازمويي چې آیا د موږ څه په وس کې وو، په هغه کې څه وکړو. الله به دغه پوښتنه کوي، د شرقه تر غربه، د شماله تر جنوبه، د دې ټولو مسلمانانو څخه به د دې پوښتنه کیږي چې تاسې د یو مظلومو، وږیو، بېوزلو، بېچارهو، محصورو مسلمانانو په باره کې څه وکړای سول، او څه په وس کې وو، یا په وس کې مو د هغه په باره کې څه وکړو. الله به د دې حساب را سره کوي. الله هم دې معاف کړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انج المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. فاللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصر إخواننا المحصورين المحبوسين المظلومين في غزة وجميع بلاد المؤمنين نصرا مؤزرا، وانصرهم في كل مكان، واجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.